د الله په نوم سره وکړه ډېر بې وسه یم مړه ته د تنې ته وګوره و د پوزیشن ته دې وګوره پوه شوې وتو د اسوالونو ته وګوره په هر ځای کې لوس نیولی وي پرېږده د اسوالونه چېرته ژوند مو خوري و پورېبرو ژوند کوه مړه مزدوري چېرته دی ستړي ستړمان شو نشته مزدوري چېرته دی څرنګه نشته مزدوري ما سره مزدوري کوه 1000 روپۍ ورځ به زه درکړم د ما څخه زه به 2000 روپۍ درکوم ونه چې دا خو ډېره ښه خبره وکړه ځکه چې دا یې دندې ګوړی زه چالم او په دغه کې 500 روپۍ ورځ نه پوتې کېږي نو ښه خبره وکړه 2000 روپۍ خو ډېر غټ شی دی دی که نه او کور به مې چې شي کور داسې کور دی که نه چې ما پسې به وروسته روان یم صرف دغه لاس نه سره ها صرف یې لوس نسې تو پسې به روان و لوس پې نسه بس ما پسې روان دا خو ډېره اسانه خبره وه ویلې نه لوس نه یو نه دواړه لوسونه به نسم منظوره شوه بلکل زه دا ګوړی به نیک ته اوله کړم ښه بس اوله یې که بس دا لول دو ښه بس ګوړی مې ورته اوله کړو ښه اوس به مازې چرچې کې لږ پوزیشن د خپله جوړ کړې بیا ښه ویښته مېښته بیا بند کړې ورسره پسې حاجي صاحب د الله په نوم سره وکړه ډېر بې وسه یم خدای به نیک ستړی ماشي ستړي ماشي اول خو څلور سړی وچوي دا داسې لوسونه ګناه و د امانه سو پوه شوې و خوري کوو مزدوري کوو حاجي که تو مزدوري هم نه وي ماله یې 2000 روپۍ ورځ لګوې بس ته مو پسې لوس نسه ها د روس نیول دی د 2000 روپۍ ورځ لګوي 2000 روپۍ ورځ نو پیسې ګټل خو هر رقم شي خوالولی و حرامې ته سړی ګوري دا داسې روس نیول دا حرام دي په دا نه پوهېدې ته چې ته په 2000 روان کړی یې نو چې حاجي صاحب مو خپل ګوړی چالالو پوه شو په دنده باندې و ده خو راته وایي چې 2000 روپۍ ورځ به یې ورکړم بس نو سره پسې نسه ها نو دا پته بیا تو ته نه لګېږي چې 2000 روپۍ ورځ خو نور شل ما خپل ګوړی چلاوه که نه نو خپل ګوړی چلاوه روسه دې نو تو ته یې یم همدا ولي خو یې وګوره ما خپلو ولیو نه سړی وشرمېږي چې 2000 روپۍ دغه نه 2000 ورکوې مولا 2000 ورکوې دا ګټې مې څو ته حاجي صاحب باید داد شوي یو بس په دا خیر پرېږده داد پرېږده بله دا ورته وایم چې په زاکوتو خیریتو پسې ما ګرځېږو چا په چا شي وه ګډیونې هغه لیاره وواغو چې کله زاکوت میاشتې په خپله بې کلي لا دروازو ته ما ودرېږو و دمره ولین دي صحیح شو حاجي صاحب بس مجبور وکړه چې صحیح